دا اوس خو د سفر میاشته ده. دا پښتانه چې دي عزیزانو دا تقریبا هغه د جهالت کم عادتونه رواجونه دا تقریبا په دې کې ژوند دي. جهالت و دې ته وایي، جاهلیت زمانه دې ته وایي. د پیغمبر علیه السلام مبارک سمخ چې کومه زمانه وه دې ته د جاهلیت زمانه وایي. خبره داسې ده عزیزانو، پیغمبر علیه السلام فرمایي ومن دعا بدعوى الجاهلیة فهو من جثا جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم رواه أحمد والترمذي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی هغه د جاهلیت چمونه کوي، هغه د جاهلیت پر لار باندې روان دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي فهو من جثا جهنم، دا جهنم دی، دا به جهنم لره ځي، دا د جهنم هغه خش و خاشاک چې کوم بلل کیږي دا به جهنم ته ځي. وان صام وصلى وزعم انه مسلم، کڅوم دی روزه نسی، کڅوم دی منځونه کوي، وزعم انه مسلم، کڅوم دی دا فکر کوي زه مسلمان یم. کم سړی د جاهلیت پر لار روان دی، د کفارو پر لار روان دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي دا جهنمی دی، دا به جهنم لره ځي. که لمنځونه کوي هم به جهنم لره ځي، که روزې نسی هم به جهنم لره ځي، که دی وایي زه مسلمان یم هم به جهنم لره ځي. دا څوک په هغو ټولو خبرو کې یوه خبره دا ده عزیزانو چې دغه د سفرې میاشته چې کومه ده زموږ خلک یې منحوسه بولي، زموږ خلک یې ناسب بولي، وایي یاره په دا میاشته کې دغه ودونه کول، کوزدې کول، پلانۍ کول، دا دی چیش بولي، وایي دا نحوست دی، دا ناسیت دی. نه دا خبره نه ده. دا خبره د پیغمبر علیه السلام څخه مخکې چې کومه د جاهلیت زمانه ولا د کفارو زمانه ولا په هغو کې دا خبره ډیره مشهوره ولا چې دغه میاشت چې ده هغه د سفرې میاشته ده او په دې میاشته کې خوشحالي جوړول، کوزده کول، واده کول، یو په کشنې باندې مطلب هغه کشنۍ پیدا سوی دی خوشحالي کول، دا دی نه کول. ولې نه کوي؟ ول دا منحوسه میاشته ده. ولې نه کوي؟ دا ناسي میاشته ده. ولې نه کوي؟ ول دا ډېره پر موږ باندې دا میاشته چې د هغه ښه نه ده، نو په دې وجه موږ نه کوو. دا هغه د کافرانو خبرې وې. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي که اوس هم د دغه کافرانو خبرې په تاسو کې راغلې ومن دعا بدعوى الجاهلیة فهو من جثا جهنم، دا هغه جهنمی دی. وان صام وصلى وزعم انه مسلم، که څوم دی لمنځونه کوي، که څوم دی روزې نسی، که څوم دی زه مسلمان یم، دا نسی کېدلی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي لا عدوى ولا صفر ولا هام رواه البخاري. دا سفر میاس هیڅ خبره نه ده، هیڅ شی په دې کې نشته. هسې د خلکو خبرې دي، زموږ د پخوانۍ خلکو خبرې دي، بس دا یې نیولې ول دا د سفر میاس ته ډېره درنه ده، د سفرې میاشت ته وایي ډېره درنه ده. خلک وایي دغه عذابونه بلاوي نه دي، وایي دا په نورو میاشتو کې تقریبا 1% را نازلیږي، په سفر کې 99% را نازلیږي. څومره لوی درواغ دي، څومره لویه دوکه ده، او په څومره لویه دوکه کې د مسلمانان چې دي هغه لوېدلي دي. بیا هغه خلک حدیث وایي، حدیث نه دی، دا درواغ دي، دې ته موضوعي وایي، موضوعي حدیث. موضوعي حدیث دا معنا چې یا ما نعوذ بالله جوړ کړی دی، یا تا جوړ کړی دی، یا د اسلام دشمنانو پرویزیانو جوړ کړی دی. دې ته چی وایي؟ دیتا موضوعی حدیث وایي. دی حدیث وایي وی پیغمبر علیه السلام ویلی من بشرنی بخروج سفر بشرته بدخول الجنه. که چا ماته دا خوشخبری واورول چې د سفر میاشته تیر سوله وی زه به د جنت خوشخبری ورته واورم، دا درواغ دی. دا پیغمبر علیه السلام نه دی ویلی. که څوک دا خبره په پیغمبر علیه السلام پورې تړي، پیغمبر علیه السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. که چا په ما پورې دروغ وتړل په جهنم کې د ځان دپاره خپل ځای په خپله معلوم که. په ما پورې به دروغ نه تړي، نو دا دروغ دي چې دا خلک وایي من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه. که چا خوشخبري ماته واوروله د سفر د میاشتې د وتلو، زه به د جنت خوشخبري ورته واورم. العیاذ بالله. نو ولې وای په دا میاشته کې پیغمبر علیه السلام ناجوړه سوی دی، و چې ناجوړه سو نو بیا وای چې ناجوړه سوی دی، نو لهذا دا منحوسه میاشته ده. انا ربیع الاول چې را روانه ده، دې میاشتې وروسته کومه میاشته ده په هغه کې پیغمبر علیه السلام وفات سوی دی، نو هغه به څه چمبه کوي؟ ګوره سړی په یوه میاشته کې ناجوړه سو ته منحوسه بولې، نو چې په دا کومه میاشته کې دی مړ سوی دی هغه به څونه بده میاشته وي.
العیاذ بالله. په اسلام کې دا شی نشته، بالکل د اسلام سره تعلق نه لري. د اسلام سره چې تعلق لري د نحوست او د غیر نحوست. نحوست دا دی سړی ګناه وکړي دا منحوس ده. ولې؟ د قیامت پر ورځ د دې ګناه د وجې به د ټول عالم په مخ کې شرمنده کېږي. الله پاک به د ګناه د وجې جهنم ورکوي. الله پاک به د قیامت پر ورځ پر دغه ګناه باندې وده ته سزا ورکوي. نو دا ډېر لوی نحوست دی. او که چیرې نحوست نه دی هغه نیکي ده. نیکي کول پر دې الله راضي کېږي. نو معلومه دا سوه عزیزانو نه د سفرې میاشت او نه د محرم میاشت او نه د غش نوري میاشت شپې ورې ټولې الله پاک پیدا کړې دي. یوه به فضیلت لري بل بیا نه لري. د روزې د میاشت فضیلت زیات دی، د محرم د میاشت فضیلت زیات دی، خو لیکن دغه دا نحوست چې دی هغه نسته، بدپالي چې د هغه نسته، نیک پالي سته بدپالي نسته. نیک پالي دا معنا یو سړی سهار وخت راووتی چې روان دی په سفر باندې، یو بزرګ یې ولیدی، عالم الدین یې ولیدی، یو نیک سړی یې ولیدی، یو غریب یې ولیدی، هغه ته خیر و خیرات ورکوي، بس دی ان شاء الله العزیز ما سفر بې خطر شو. دا سته، خو دا نسته چې یو سړی او پلانی مې ولیدی منحوس شان، او پلانی مطلب هغه سوی مې ولیدی، یا مې پلانی حیوان، یا مې پډو ولیدی، یا مې کارګه ولیدی، یا مې هغه مطلب هغه پلانی شی ولید. نه په اسلام کې دا خبرې نسته. او که دغه خبرې اسلام ته ورچې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن دعا بدعوى الجاهلیه فهو من جزء جهنم. دا جهنمی دی چې هغه د جهالت خبرې رواجونه او رسمونه دا خپله یې. وان صام وصلى وزعم انه مسلم، منځونه به هم کوي، روزې به هم نسي، ځان ته به مسلمان ووایه، خو لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي د هغه باوجود دا سړی چې دی دا سړی چې دی هغه جهنمی دی. صحیح سلو ډېر خیال به کوو عزیزانو، ډېر. بس موږ مسلمانانو د پاره تر ټولو لویه د عزت خبره چې د هغه ده چې هغه یو مسلمان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر طریقه باندې سي. څوک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر طریقه باندې سو دا کامیاب، او څوک د پیغمبر علیه السلام د طریقې څخه واوښتی دا ناکام. بس د دې څخه علاوه نورې خبرې چې دي هغه نه پکې ځایېږي. الله دې موږ ته د پیغمبر علیه السلام سنت را نصیب کړي. د محمد رسول الله په شان نبی لرو، د ابوبکر د عمر د عثمان د علی په شان رضی الله عنهم په شان صحابه لرو، او بیا د هغه رقم د عایشې او د حفصه د خدیجه الکبرا په شان موږ څوک لرو، موږ صحابیات لرو. د هغه رقم د فاطمه او د رقیه او د زینب په شان موږ د پیغمبر علی السلام لوري لرو. د هغه رقم د حسن او د حسین په شان موږ د پیغمبر اسلام مشان لرو. بیا ولې موږ د پردي خلکو پر لار باندې روان یو؟ هیڅ کله به د بل چا پر لاره نه ځو. موږ په خپله لار نه شرمیږو. زموږ دپاره ویاړ دی، زموږ دپاره افتخار دی. موږ فخر کوو په رسول، په نبي، په سنت. موږ فخر کوو په صحابه او په تابعینو، په تبع تابعینو باندې. صحیح سلو د هیڅ چا پر لاره باندې موږ نه ځو. او که په کم چا کې دغه لاره یې هغه لاره چې دی الله پاک راوګرځي. الله دې وساتي، الله دې موږ ټوله وساتي.